روسیه له افغانستان سره د 130 جنګي الوتکو مرسته. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. راپورونه ښایي چې افغانستان له روسیې سره 130 جنګي الوتکو د اخیستو لپاره خپلې خبرې چټکې کړې دي. دا پرمختګ په داسې حال کې کیږي چې کابل هڅه کوي خپل هوایي ځواک لا پیاوړی کړي او د هیواد دفاعي وړتیا لوړه کړي. افغان چارواکي باور لري چې د سیمې وروستۍ امنیتي بدلونونو د اړتیا ډیره کړي چې هیواد یو قوي هوایي ځواک ولري، ځکه هوایي ځواک د هر هیواد دفاع یوه مهمه برخه بلل کیږي چې کولی شي د احتمالي ګواښونو پر وړاندې چټک او اغیزناک غبرګون وښیي. 130 الوتکې د نړۍ له پرمختللو جنګي الوتکو څخه شمیرل کیږي. دا الوتکې کولی شي هم د هوا په هوا او هم د هوا په ځمکه عملیات ترسره کړي چې دا کار د جګړې په میدان کې پراخ انعطاف برابروي. کارپوهان وایي که افغانستان وکولی شي دا ډول پرمختللې جنګي الوتکې ترلاسه کړي نو دا به د هیواد دفاعي سیستم لپاره یو مهم بدلون وي. همدارنګه دا کار کولی شي د سیمې په کچه ځواک توازن هم تر یو حده بدل کړي. خو بل لور ته ځینې شنونکي خبرداری ورکوي چې دا ډول پرمختللې وسلې نه یوازې زیات لګښت لري بلکې د ساتنې، روزنې او تخنیکي ملاتړ لپاره هم قوي بنسټونو ته اړتیا ده. د دې الوتکو په اړه خبرې لا هم روانې دي او وروستۍ پریکړه نه ده اعلان شوې، خو که دا تړون عملي شي نو د افغانستان د هوایي ځواک لپاره به یو مهم ګام وګڼل شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو دا و زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.